تاسو به مو اوریدلی وي ډېر خلک وایي چې زموږ بدن کې کولیسټرول زیات شوی دی، زموږ بدن کې وینه کې غوړوالی زیات شوی دی. نو دا موږ څنګه وباسو؟ دې باندې ځان پوه کړئ. ګوره بدن کې دوه قسمه غوړوالی وي، دوه قسمه کولیسټرول وي. یو ته موږ LDL وایو، یو ته موږ HDL وایو. اسانو الفاظونو سره دا واورئ چې LDL چې کوم دی هغه بیکاره کولیسټرول دی، بیکاره غوړوالی دی. HDL چې کوم دی هغه ښه غوړوالی دی، ښه کولیسټرول دی. HDL که زموږ بدن کې نه وي نو موږ ته اکثر فلج هم کېدلی شي، موږ ته د زړه بیماریان هم کېدلی شي، هارټ اټیک هم موږ ته کېدلی شي. خو موږ څنګه طریقه وکړو؟ اوس طریقه دا کول دي چې کوم د ښه کولیسټرول دی دا پاتې کول دي بډۍ کې، او چې کوم بیکاره کولیسټرول دی زموږ بډي خرابوي، زموږ وینه خرابوي، هغه بډۍ نه ویستل دي. اوس د دې دپاره څه طریقه موږ وکړو؟ د دې دپاره زه درته نن 10 داسې خوراکونه ښیم چې هغه تاسو خپل ډایټ کې شامل کړو، نو ستاسو میاشته کې به ستاسو څومره هم د کولیسټرول لیول دی دا به څه شی کېږي؟ کمیږي به. هغې کې اول د ایګ پلانټ ته پښتو کې موږ بتنګړ هم وایو. بتنګړ چې کوم د دې کې هاي مقدار سره فایبر دی، او فایبر څه کوي؟ دا بیکاره کولیسټرول سره ملویږي، هغه کموي او بیا بدن نه فلش آوټ کوي، وباسي. دویم چې کوم دی هغه د اپل یعنی سیوان چې کوم دی هغه زموږ بدن کې چې کوم بیکاره غوړوالی دی دا هم کموي، او هغې کې ټرایګلایسرایډ چې کوم دی زموږ بدن کې چې کله ډېر زیات شي، وینه کې زیات شي، نو هغه ښه نه وي. نو ټرایګلایسرایډ او بیکاره چې کوم کولیسټرول دی، بیکاره غوړوالی دی، دا کموي. نو ورځه کې 2 سیوان خامخا پکار وي. دې کې پولیفینول وي او دا ډېر ښکلی کار کوي چې زموږ غوړوالی چې کوم د بدن کې د بیکاره کولیسټرول دی دا کم کړي. دریم د ګارلیک، موږ ورته پښتو کې وږه وایو. وږه خپل خوراک کې خامخا شامله کړئ. وږه چې کوم دی دا هم کولیسټرول سره بایند کېږي، ښخېږي دې پسې او پرېږدي نه، او دا زموږ بدن نه چې کوم د بیکاره غوړوال د بیکاره کولیسټرول دی دا وباسي. څلورم چې کومه د لیډي فینګرز انګلیش کې ورته وایي، او پښتو کې موږ ورته بینډۍ وایو. بینډۍ چې کوم دی دا سټیکي غوندې وي، د جلي په شانتې وي. دا چې کله کم ځای کې بیکاره کولیسټرول بیکاره غوړوالی وویني که نه بدن کې، نو ډایرکټ ورځي هغې پسې ښخېږي. چې هغې پسې کله ښخ شي بیکاره کولیسټرولو کې، نو دا زموږ بدن نه ډایرکټ وباسي او زموږ د کولیسټرولو زموږ د غوړوالو چې کوم لیول دی هغه کموي. پنځم د فیش، میان چې کوم دی، میان داسې هم نه چې تاسو راوالی غوړو کې سور کوئ، نه، میان ګریلډ فیش چې کوم دی، مطلب په انګار باندې تاسو چې کله میان پخه کړو، دې کې اومیګا 3 دی، نو دا هم ډېر ښکلی کار کوي چې زموږ چې کوم ښکلي د ښه کولیسټرول چې کوم دی دا زیاتوي، او چې کله هم ښه کولیسټرول زیاتېږي نو بیکاره کولیسټرول به الریډي کمیږي. بل د شنه چای، شین چای چې کوم دی 2020 کې دې باندې یو ریسرچ شوی، 2 ګروپونه یې تیار کړي وو. چې کوم یو ګروپ و هغه ته یې شنه چای ډیلی ورکوله، هره ورځ به شنه چای ورکوله. نو چې چا هم شین چای یوز کولو که نه، نو ریسرچ دا ویلي دي چې هغه بدن کې د کم بیکاره کولیسټرول دی که نه، چې موږ ورته بیکاره کولیسټرول وایو، بیکاره غوړوالی چې کوم دی دا د هغه بدن کې په کمېدو باندې و. نو شنه چای هره ورځ کل چې د چا کولیسټرول زیات وي دا هم ډېر ښکلی کار کوي. وم د سټرابري کې چې کوم د پولیفینول دی او 8 ګرامه دی کې فایبر وي. سټرابري که څوک هره ورځ خوري نو دې کې هم دا چانس دی چې ستاسو کوم کولیسټرول دی دا به لو کېږي، کمیږي به. او چې کله ستاسو د ښه کولیسټرول لو کېږي نو دا کوي داسې د کوم سټرابري چې کوم دی چې کوم ښه غوړوالی دی نو هغه به فریش کوي، هغه زیاتوي. اتم د غوزانو کې اسینشل ویټامینز دي او منرل دي کې چې څوک هم د غوزانو استعمال کوي د کولیسټرول دپاره، دغه کولیسټرول دغه غوړوالی به وینې کې کمیږي. نهم د اوبه، او د اوبو مطابق هم 2021 کې یو ریسرچ شوی، 2 ګروپونه هغې تیار کړي وو، د امریکا یو کالج و هغې کې 2 ګروپونه یې تیار کړي وو، یو به اوبه زیات څښلې او یو به کم څښلې، او چې څوک هم زیاتې اوبه څښي هغې باندې دا ریسرچ وشو، د هغې هم د کولیسټرولو چې کوم لیول دی، د غوړو چې کوم لیول دی وینه کې هغه کمیږي. لسم کې ورزش دی. هر هغه سړی چې هغه ورزش کوي هر ورځ 10 منټه یا 1 غنټه، د هغه به هم چې کوم بیکاره کولیسټرول دی هغه به کمیږي، او چې ښه کولیسټرول دی بډۍ کې وینه کې چې کوم ښه غوړوالی دی هغه به اکټیو کېږي. نو ورزش هم 1 غنټه یا 10 منټه انتهایی زیات ضروري دی. امید ساتم چې تاسو په دې خبرو باندې بالکل پوه شوي یې. کولیسټرول که د چا هم زیات وي هغه کوشش وکړئ چې هغه هره ورځ د کم څیزونه ما درته وښیلو دې باندې تاسو عمل وکړئ. انشاءالله میاشته پس تاسو ګورئ، بیا ټیسټ وکړئ، ستاسو کولیسټرول د غوړوالي چې کوم لیول دی هغه به بالکل کم شوی وي. مهرباني.